الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت بیانېدو د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره، او د سیرت په دې سلسله کې موږ هغه تاریخي غزا ته رسېدلي وو او د هغې په باره کې م خبره کوله چې هغې ته غزوة خیبر ویلی کېږي، د خیبر غزا. اخرنی بیان کې دا خبره بیان شوې وه چې کله علي بن ابي طالب رضی الله عنه مرحب کافر مردار کو، نو بیا د مرحب رور روتو یاسر چې دغه مقابلې ته زبیر بن عوام رضی الله عنه ووتو، هغه مردار کو. بیا دغه کس واقعه پکې بیان شوې وه چې هغه ډېر سخت جنګ کړی د مسلمانانو په صف کې، خو انجام یې دا و چې چېرته لاړ؟ جهنم ته لاړ. بیا حصن نعیم فتح شو، قلعه هغه قلعه چې هغې ته نعیم ویلی کېږي هغه فتح شوه. بیا د هغې نه بعد دویمه قلعه چې هغې ته حصن الصعب ویلی کېږي دا هم فتح شوې وه. په هغه موقع باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باشینه حرام کړي چې د هغې وضاحت په خپل ځای کې شوی. بل کار دا شوی چې د عبدالله بن مغفل رضی الله عنه واقعه پکې بیان شوی وه. بیا قلعه درېیمه قلعه چې کومه فتح شوې وه نو هغه قلعة الزبیر چې د هغې نوم قلعة الزبیر، دغه مسلمانانو فتح کړې وه. او د هغه یهودي قصه پکې بیان شوې وه، کوم یهودي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته طریقه ښوولې وه چې تاسو په دې طریقه باندې عمل وکئ نو دا قلعه به تاسو فتح کوئ. دا درې قلعهګانې فتح شوې او ما تاسو ته تقسیم د دې قلعهګانو بیان کړی چې دا 15 قلعهګانې په یوه حصه کې دي او 3 په بله حصه کې دي، او بیا په دې اولنۍ حصه کې 2 حصې دي چې یو ته نطا ویلی کېږي او بل ته شق. نو په نطا کې دا 3 قلعهګانې دي چې هغه 3 ونه فتح شوې. د هغې نه بعد کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دغه علاقې نه دمه شو او د دغه علاقې هغه قلعهګانې ټولې فتح شوې، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا یو بلې علاقې ته راوړېدو چې هغې ته ویلی کېږي الشق. په دې شق علاقه کې اولنۍ قلعه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغې باندې شروع وکړه هغې ته ویلی کېږي حصن اوبی. د دې قلعه نوم دی اوبی. د دوی سره هم مسلمانانو ډېر سخت جنګ کړی و، د هغه یهودو سره کوم یهود چې په دې قلعه کې پټ شوي وو. د هغوی د طرف نه یو سړی راووتو چې دعوت یې ورکوي زما سره به څوک مقابله وکړي. نو د هغه مقابلې ته حباب بن المنذر رضی الله عنه ووتو او هغه یهودي مردار کو. دویم کس ته دې قلعه نه بیا راووتو او هغه هم دا چغه کړه من یبارز، زما سره به څوک مقابله وکړي. نو ابو دجان رضی الله عنه چې د هغه نوم دی سماک ابن خرشه، دا مشهور صحابي د سیرت او د سیرت بعض ځلکیانې هغه موږ بیان کړي وي په تیر شوي بیانونو کې. مشهورو دا په هغه سره پټۍ باندې چې کله به هغه سور ټوکې او پټۍ د سر نه تاو کړه نو بیا به خلکو وي ابو دجانه د مرګ پټۍ د سر نه تاو کړې ده. د ابو دجان رضی الله عنه دغه یهودي مقابلې ته ووتو او دمغه یهودي مردار کو. څنګه چې ابو دجان رضی الله عنه د یهودي مردار کو نو ډایرکټ دې قلعه ته ورودانګل، او چې هغه کله ننوتو دې قلعه ته نو د باقي مسلمانان پسې هم ورننوتو او په قلعه کې دننه د ډېر وخته پورې سخت جنګ شوی دی. انجام یې دا و چې یهود د یېرې نه وتښتېدو او دویمې قلعه ته واوړېدو چې هغې ته ویلی کېږي حصن النزار.
او دا دویمه قلا اخرنی قلا ده په دې حصه کې، په دې اولنۍ حصه کې 5 قلاګانې دي. دا اوس هغه څلورمه قلا هم مسلمانانو فتح کړه. دویمه قلا په دې منطقه کې چې هغې ته شق ویلی کېږي هغه قلا د نزار ده یا د نزار. په دې دوانو قلاګانو کې سخته قلا هغه دا وه چې هغې نوم دی النزار. او د یهودو مضبوط یقینو چې مسلمانان دې قلا ته دننه نشي راننوتی، نو بس هغوی د دې قلا نه په دې مسلمانانو باندې غشي راویشتو او کاڼي به یې راویشتو، تر دې چې بعض غشي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کپړو باندې هم لګېدلي وو، د هغه په کپړو پورې نښتي وو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر وکړو چې کوم منجنیق هغوی ته میلاو شوی، منجنیق خبره شوې وه که نه؟ څه وایي منجنیق څه ته وایي؟ کاڼې به کېدو بیا به یې ویشتو. دا منجنیق هغوی ته په هغه قلا کې میلاو شوی چې هغه قلا ته صعب ویلی کېږي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر وکړو دغه منجنیق ولګوئ او په دوی باندې دا ګټان وولئ پې. کله چې په دوی دا کاڼي او دا غټ غټ ګټان په دې منجنیق باندې وویشتو، نو د هغې د لاسه د دې قلا د دیوالونه چې کوم دي په هغې کې چوندونه پیدا شو. نو مسلمانان په هغه چوندونو کې ورننوتو، دې قلا ته دننه ورغلو. یهودو په دې قلا کې ډېر غټ شکست خوړلی، ځکه چې د هغوی د ګمان هم نه و، د سوچ هم نه و چې لا په دې طرف باندې او په دې طریقه باندې به مسلمانان دې مضبوطې قلا ته راننوځي. یهودو ډېر د شرم کار وکړو، او یهود دی یو شرمېدلی قوم، او رب العالمین هر هغه انسان ذلیله کړی دی او شرمولی دی د آخرت نه مخکې په دنیا کې. چا چې د الله د دین مقابله کړې ده او د پیغمبرانو مقابلې ته ولاړ دي، نو د هغوی مخې ته صرف و صرف ذلت دی. نو یهود د دې قلا نه وتښتېدو، او د شرم کار یې دا وکړو چې ښځې او بچي ټول پرېښودو، ښځې او بچي پرېښودو او دوی د دې قلا نه وتښتېدو. نو د دوی هغه ښځې او د دوی هغه بچي هغه د مسلمانانو په قبضه کې شو. کله چې مسلمانانو دا قلا فتح کړه، نو د خیبر اولنۍ برخه څه شوه؟ هغه فتح شوه. ځکه چې موږ وایو چې خیبر په 2 حصو کې تقسیم دی، نو په دې اولنۍ حصه کې 5 قلاګانې دي. هغه 15 قلاګانې رب العالمین مسلمانانو له ورکړې او د مسلمانانو د لاس لاندې شوې. د هغې نه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خیبر هغه 2مې حصې ته واوړېدو. هغه قلاګانو ته وړو چې هلته 3 قلاګانې دي مضبوطې، او بر زه دا خبر تاسو ته کوم چې دا 8 قلاګانې د خیبر په دې ځمکه باندې دا مشهورې دي او غټې دي، یعنې چې وړې وړې قلاګانې هغه پکې ډېرې دي، خو هغه څه مسلمانانو ته غټه خبره نه وه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه 2مې حصې ته واوړېدو، هغه قلاګانو ته واوړېدو چې هغې ته ویله کېږي حصون الکتیبه، دغه علاقې ته کتیبه نوم ویله کېږي. او په دې کې 3 قلاګانې وي، القموس او 2مه الوطیح او 3م السلالم. نو یهودو په دې قلاګانو کې ځان سم د دې مسلمانانو نه پټ کو، او د ځان سره رزق او یو شی او بل شی هر شی جمع کړو. خو په دې کې د علماو اختلاف دی چې آیا دا قلاګانې دا 3 چې کومې دي دا مسلمانانو په جنگ باندې فتح کړي دي که نه صلح مصالحت شو او یهودو چې دی نو دا پرېښودي دي په خپله مسلمانانو ته. نو بعض علما دا خبره کوي چې په دې کې دا کومه اولنۍ قلا چې ده د دې په خوا کې ښه مضبوط جنگ شوی او د هغه جنگ نه بعد بیا مسلمانان دې قلا ته ورننوتي دي چې هغې ته ویله کېږي القموس. او بعض وایي چې نه، په دې کې خبرې اترې شوي، یهودو څه کسان راولېږل په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې، او د هغه سره یې خبرې وشوه، صلح وشوه او څه شرطونه پکې کېښودی شو، او یهودو ښه په ارام باندې دا قلاګانې پرېښودې دي.
او صحیح خبر او راجح د ښکاري والعلم عند الله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې کې د یو قلعه د په جنگ سره قبضه کړې ده او د دوه قلعهګانې یهودو په خپل پرېښودې دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله دې قلعهګانو له راغی نو د یهودي د هر طرف نه راګیر کړو او ډېر سخت حصار یې ترې راتاو کړو. او سیرت کې راځي چې 14 ورځې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یهود محاصره کړو. 14 ورځې محاصره کړو چې هغوی د خپلو قلعهګانو نه نشو راوتی. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم اراده وکړه کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پته ولګېده چې د یهود د دې قلعهګانو نه نه راوځي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم اراده وکړه چې دا منجنیق ولګي او د دې منجنیق په ترو باندې په دوی باندې حمله وشي. هغوی ته یقیني پته ولګېده چې موږ تباه کېدو والا یو او داسې ذلت او شرم سره به مخ کېږو لکه څنګه چې په دې نورو قلعهګانو کې د هغوی د یهود الله ذلیله کړي دي. نو په صحیح بخاري کې دا روایت دی د انس بن مالک رضی الله عنه چې یو یهودی و مشر کنانه ابن ابي الحقيق هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې یو کس راولېږو د کنانه ورته یې وویل زه در کوزېږم د دې قلعه نه او تا سره څه خبرې کول غواړم. صلح مصالحت خبرې به وکړو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته نعم راکوشه راځه. چې کله ابن ابي الحقيق راغی د ابي الحقيق د زوی کنانه نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په یو څو خبرو باندې صلح وکړه. یو په دې خبره باندې چې په دې قلعهګانو کې چې څومره یهود دي د هغوی وینې به نه تویولی کېږي، هغوی ته به څوک څه نه وایي. دویمه ده چې څومره مال چې د یهودو سره دی او ځمکې دا به ټولې مسلمانانو ته پرېږدي، که هغې کې سپین زر دي او که هغې کې سره زر دي. روایت کې اوس حدیث هم راځي والکراع والحلق وعلى البز الا ثوبا على ظهر انسان. کراع دې ته ویل کېږي چې اسونو ته نو که د یهودو سره اسي هغه به پرېږدي مسلمانانو ته. حلقه په عربۍ کې اسلحې ته ویل کېږي. یهود به وځي مسلمانان به ورته څه نه وایي خو څه به پرېږدي؟ اسلحه به پرېږدي، اسونه به پرېږدي، ځمکې به پرېږدي، سره زر سپین زر چې څه دي هغه به پرېږدي. وعلى البز، بز په عربۍ کې د کور سامان ته ویل کېږي، لباس ته ویل کېږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي جامې به هم نه وړئ الا ثوبا على ظهر انسان. هکه یو سړي کومه جوړه اچولې دغه جوړه دې ځان سره ویسي، خو د دې نه علاوه به د کور نه څه سامان او د دې قلعهګانو نه به څه نه وباسئ. یو شرط پکې دا هم ولیکلی شو چې الا یکتموا ولا یغیبوا شیئا، څه شی به نه پټئ. داسې نه چې دوی ځان سره په دې چې کله وځي د دې قلعهګانو نه او په دې وتو کې ځان سره پټ څه شی ویسي، داسې به نه کوي. که داسې وکړه نو دا خبره بیا ماته شوه. په دې باندې صلح وشوه او لیکل وشو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې دا خبره م وکړه، وبرئت منکم ذمة الله وذمة رسوله ان کتمتمونی شیئا. یو خبر و یاد ساتئ، که تاسو زمانه څه شی پټ کو او څه سامان هم پټ وایستو نو بیا د الله ذمم پارغه ده او د پیغمبر ذمم بری ده. بیا به موږ حمله م کوو، بیا موږ دغه شروط چې کوم ایښودی شوي دي هغې ته به بیا نه ګورو، ځکه چې دوکه به ستاسو له طرف نه شوي نو څه شی به پټوئ نه. روایت کې راځي چې فصالحوه علی ذلک، په دې باندې صلح وشو او دا 3 قلعهګانې د یهودو په خپله مسلمانانو ته پرېښودې دي. په دې طریقې سره ټول خیبر څه شو؟ فتح شو. چې کله د یهود د دې قلعهګانو نه وتو بیا رالو په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې ورته یې ویل یا محمد دعنا نكن في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها فنحن أعلم بها منكم وأعمر لها. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی
وی موږ پرې دلته به اوسېږو، دا ځمکې موږ آبادي کړي دي، موږ ښه دا ځمکه پیژنو په فصل او په دې هر څه باندې موږ پوه یو. دا ځمکې موږ دومره ښه پیژنو د خیبر دا چې دومره تاسو نه پیژنئ، او موږ د خیبر په دې ځمکه کې دومره کار کولی شو چې دومره کار تاسو نشئ کولی. حدیث کې دا راځي، عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت ته امام طحاوي راوړی وی ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها وكانوا لا يفرغون للقيام عليها. او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره او د صحابه کرامو سره داسې نوکران هم نو چې هغوی د دې ځمکې خیال ساتلی وی، او بل هغوی مدینه کې اوسېدو، مدینه د خیبر نه لرې ده. نو که دا ځمکه دوی د خیبر نه دوی د یهود شړلی هم وی، نو دا ځمکه به څه وه، شړه به پاتې شوې وي. نو دلته خو د صحابه کرامو سره څوک نه و چې به دې کار کړی وی، او نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره څوک. فأعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خیبر على أن لهم الشطر من كل زرع ونخل. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی صحیح ده، بس خیبر موږ تاسو ته پرېښو، په دې چې څه فصل کېږي، څه میوه کېږي، نیمه به زموږ وي، نیمه به ستاسو وي. او دا ورته وویل پیغمبر صلی الله علیه وسلم نترککم علی ذلک ما شئنا. دا خبره پکې ولیکئ او یاد ساتئ چې کله زموږ زړه وغوښتو نو موږ تاسو ویستی شو. یعنې تاسو کېناستئ او بیا هم ځای قبضه کړو، نه قبضه کول به پکې بیا نه وي. کار کوئ، ځمکې آبادي کوئ، فصل کوئ، هر څه چې کوئ، خو نیم به د مسلمانانو وي. او که د دې نه بعد مخ دېخوا وکړو نو بیا به دې ځمکه کې ستاسو ځای نه وي. بس په دې باندې بیا اقرار وشو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طرف نه چې اوسئ تاسو دلته پاتې شي. بیا عمر بن الخطاب رضی الله عنه د یهود په خپل خلافت کې شړلي دي، یو علاقې ته چې هغې ته تیما او دغه شان یو علاقه چې هغې ته اریحا ویلی کېږي، هلته به یې شړلي دي. او د دې وضاحت موږ د عمر بن الخطاب رضی الله عنه په تفصیلي سیرت کې کړی دی، او را به م شي انشاءالله. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما تاسو ته ووایي چې دې قلا کې، په دې یوه قلا کې یهودو څه چل وکړو، خپلې ښځې هم پرېښودې او تښتېدلي وو. هغه ښځې هغه به د چا په قبضه کې وي، مسلمانانو په قبضه کې وي. نو په هغو کې یو زنانه وه صفیه بنت حیی ابن اخطب رضی الله عنها. صفیه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبي د دې سره څنګه واده شوی، په څه طریقه واده شوی، د هغې وضاحت به انشاءالله کېدای شي دې درس کې راشي یا پر روان درس کې به راځي. دا صفیه په اصل کې ښځه د کنانه وه، کنانه ابن ابي الحقیق، هغه مشر یهودي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره خبرې کړې وي. دا دغه ښځه وه، نو دا هم په قیدیانو کې وه. ګوره یهود ما ته اوس ته بار بار ویلي چې یهود یو مکار، دروغجن، دوکهباز قوم دی. دا د هغوی تاریخ دی. یهودو تاریخ تک تور تاریخ دی، مکر او د دوکو دړکو نه ډک تاریخ د یهودو دی. یهود چېرته نه خپلېږي، چېرته هم یهود دا نه خپلېږي، د هېچا نه خپلېږي. دا ډېر خبیث قوم دی او دوی کې ډېره پلیتي پرته. هغه وخت کې به اوس هم او وي به دغه شان. رب العالمین په دوی باندې لعنت ویلی. د هغه قوم دی چې الله طرف نه پرې لعنت ویلی شوی دی، په دوی کې به خیر کم ځای کې. په دې لنډ ځای کې دوی سره معاهده وشو چې سامان به نه پټوئ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ګوره وی که سم پټ کړو نو بریئت منکم ذمة الله و ذمة رسوله. که سم پټ کړو نو بیا ګوره د الله د طرف نم ذمه فارغه او د پیغمبر د طرف نم بیا به نه وایي چې تاسو موږ سره معاهده کړې وه، څه شی به نه پټوئ. د دې ابو الحقیق دوه زامنو، یو خو دغه زوی د کنانه، یو بل زوی مو ده. دې دواړو یو د سرمن یو بټوه ورته ووایه، یا داسې د سرمن یو تیلی به پوښا جوړولی چې به یې کې به سامان اچوو. د دوی سره یو تیلی وه، په دې تیلی کې مالو او سره زرو دا د حیی ابن اخطب و. حیی ابن اخطب د یهودو مشر، او حیی ابن اخطب د دې صفیه رضی الله عنها پلار دی.
دا حویی ابن اخطب مخکې وجلی شوی دی په غزوة بنو قریظه کې ما تاسو تفصیل بیان کړو په دې تاسو ته به یاد که نه به یاد په هغه غزا کې د بنو قریظه په غزا کې حویی ابن اخطب وجلی شوی دی او کله چې د یهود بنو نضیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مدینې نه وشړل نو دوی د ځان سره هغه سامان راوړو چې کم د حویی ابن اخطب خاص سامانو دی کې سره زرو سپین زرو او سمال پکې و امام ابن حبان رحم الله دا روایت راوړی دی امام ابو داود هم راوړی دی د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت دی هغه دې چې اوږد تفصیل بیان کړی دی بیا به کې منځ کې وایي فغیبوا مسکن لحویی ابن اخطب د حویی ابن اخطب یو تیلی وه د سرمنې نه جوړه شوې چې په هغې کې دننه سامانو مالو سره زرو او سپین زرو او خو د خیبر نه مخکې مردار کړی شوی حویی ابن اخطب خو د خیبر نه مخکې وجلی شوی خو بنو نضیر د ځان سره دا سامان راوړی چېرته خیبر ته او په دې کې د هغوی هغه سره زر پراته وو پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه چل وکړو کله چې دا معاهده وشوه د دې حویی تره و تره هغه ته یې اواز وکړو ما فعل مسك حویی الذي جاء به من النضیر هغه د حویی هغه تیلی د سامان هغه چې هغه څه حالاتو کې ده هغه ته ترې ورته اذهبته النفقات والحروب هغه جنګونو ختمه کړې ده جنګونو ختمه کړې ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته العهد قریب والمال اکثر من ذلك دا خو زه نه منم دې نږدې ورځو کې تاسو راوړی د مدینې نه وخت هم ډېر نه تېر شوی او معلوم ښه ډېر زیات نو څنګه کېدی شي چې په دې لږ وخت کې تاسو هغه تیلي ټوله پارې راکړه دا خو نشي کېدی پیغمبر صلی الله علیه وسلم زبیر بن العوام رضی الله عنه ته آواز وکړي دی خو راشه زبیر بوزه د حویی د تره علاج یې وکړي چې پته یې ولګي هغه ته یې حواله کړو سخت دردناک عذاب یې وله ورکړو مالی بیا ځای ورته وښوي دغه ځای کې مونږ پټه کړې ده نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغلی ورته مو وښوي د ابوالحقیق د دوه زامن دي یو د کنانه دی بل کشر دی وی دې دواړو پټه کړې وه ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر وکړو هغه دواړه یې مردار کړو ځکه چې عهد شی او لوث شی څه شی به نه پټوي دوی پټ کړو چې پټې کړو دې دواړو په دوی باندې جرم ثابت شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دواړه مردار کړو د ابوالحقیق دواړه زامن د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مردار کړي اوس دلته دې خبرې ته به کې سوچ کوئ دا به زه تاسو ته وروسته ذکر کوم چې دا کنانه د ابن ابوالحقیق د زوی د خاوند د صفیه رضی الله عنها او د دې پلار حویی ابن اخطب هم لوی یهودي نو د دې د پلار او د دې د خاوند د دواړه چا وجلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وجلي ځکه چې واده کې به دا خبر راځي چې دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا خبره بیا کړې ده چې تا زما پلار هم وجلی او زما خاوند هم وجلی نو بیا هغه څنګه پوه کړې ده او بیا هلته راځي تذکره د هغې نه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خیبر د غنیمتونه تقسیم کړو کم غنیمتونه چې میلاو شوي هغه یې تقسیم کړو په دې کې اولنۍ خبره دا یاد ساتئ چې دا غنیمتونه تقسیم شو صرف په چا باندې کم چې حدیبیه کې شریک شوي حدیبیه په صلح کې چې کم مسلمانانو هغه ټول دلته وو سوای د جابر بن عبدالله رضی الله عنهما نه چې هغه نو راغلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه دپاره پکې برخه کړې وه امام ابو داود رحم الله روایت راوړی په هغې کې داسې دي د سهل بن ابي حثمه رضی الله عنه په هغې کې دا دي چې قسم رسول الله صلی الله علیه وسلم خیبر نصفین پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خیبر دا مال په دو حصو کې تقسیم کړو څومره غنیمت چې ملاو شو د حصو حصې کو دوه نصفا لنوائبه وحاجته ونصفا بین المسلمین نیم مال پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مجاهدینو په منځ کې تقسیم کو څنګه چې په مجاهدینو باندې تقسیمیږي هغه شان تقسیم کو او نیم مال پیغمبر صلی الله علیه وسلم پرېښودو د دې لپاره
چې د مسلمانانو ورته ضرورت راځي بیا به لګو او دغه شان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته میلمانه راځي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته وفود راځي قبیلې راځي خلک راځي باغی چې څه خرچه کیږي هغه هم د دې مال نه کیږي ودلته یو سوال زړه کې راځي هغه ده چې د غنیمتونو په تقسیم کې خو دا طریقه نشته چې غنیمت تی تقسیم شي داسې چې په دوه حصو یې کو یو حصه پیغمبر صلی الله علیه وسلم پرېښودی چې دا به د مسلمانانو شي او زما خواته څوک راځي او میلمانه راځي او په هغو به لګي او بله حصه مجاهدینو باندې شوه داسې تقسیم خو د غنیمتونو نشته موږ مخکې د غنیمت تقسیم ذکر کړی دی چې غنیمت به په څو حصو کې تقسیمیږي په 5 حصو کې تقسیمیږي یو حصه د الله او د الله د رسول دی دلته څنګه تقسیم شو بارك الله فيك وزادك الله علما الله تاته علم نافع نصیب کړي ډېر ښکلی جواب چې د خیبر یو حصه د په جنگ سره فتح شوی دی او یو حصه بغیر د جنگ نه فتح شوی نو دا نیم مال د دغه مجاهدینو شو کوم چې هغه نیمه حصه فتح کړی دا او جنگ یې کړی دی بلکې خو جنگ نه دی شوی د دویمه حصې د خیبر کې خو جنگ نه دی شوی نه هغه مال پیغمبر صلی الله علیه وسلم پرېښودو په دغه موقع باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم امام نسائی رحم الله دا روایت راوړی دی چې د زبیر ابن العوام رضی الله عنه لپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم په غنیمت کې 4 برخې راویستې وې 4 برخې یو برخه د زبیر رضی الله عنه او دویمه د مور له ورکړه چې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سو ترور و صفیه بنت عبد المطلب او دوا سهم او دوی سي د اس شوې د سورلې شو 4 برخې به کې صرف هغه ته ملاوي شوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې کې د تقسیم په دې وخت کې دا کارون کړو د خیبر ته د مسلمانانو سره د غم راغلیو د زنانه او بعض مرئیان هم راغلیو چې کمزوري خلکو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغوی دپاره هم د دې غنیمت نه څه ورکړو داسې نه دي چې برخې پې تقسیم کړي خو لږ لږ څه ورله ورکړو چې دوی څه شي چې دوی خوشحاله شي ځکه په سنن ابي داود کې دا حدیث راځي امام ترمذي رحم الله هم راوړی دی او امام احمد بن حنبل رحم الله هم راوړی په صحیح سند سره د یو کس چې هغه ته عمیر ویل کېږي او دا د مریانو نه دی هغه وایي چې شهیدتو خیبر مع سادتي وایي زه خیبر ته تللی وم د خپلو مشرانو سره یعنې د چا سره چې دی غلام او مریو د هغوی سره وایي زه خیبر ته تللی وم فکلموا فی رسول الله صلی الله علیه وسلم نو هغه مشرانو زما په باره کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره خبرې وکړې بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وویل شو چې دا خو مری دی غلام دی راغلی دی موږ سره د خیبر په دې غزا کې شریک شوی وی فامر لی بشیء من خرثی المتاع پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر وکړو چې دله به کې مو ورکوي خرثی المتاع خرثی المتاع څه ته وایي د کور دې سامان ته وایي نو بعض سامان یې پکې دله ورکو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې په دې زنانو باندې او په دې مریانو باندې په دوی باندې هم داسې لږ لږ څه د دې غنیمتونو تقسیم کړي یو حدیث کې داسې راځي امام احمد بن حنبل رحم الله راوړی یو زنانه چې هغه د بنو غفار قبیلې نه وه هغه وایي زه به پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې راغلی وم او د هغه سره نورې زنانه هم وي د دې بنو غفار خاندان دا د هغه وخت زنانه وي د دوی دومره ایمان وی موږ ورته وایي چې یا رسول الله قد اردنا ان نخرج معك الى وجهك هذا وی یا رسول الله موږ ته پته لري چې ته خیبر ته روانې موږ د سره غواړو چې لاړ شو کو بس فنداوي الجرح که څوک زخمي کېږي موږ به پټۍ کوو ونعین المسلمین بما استطعنا او د مسلمانانو به مرسته کوو څومره چې کولی شو دا دغه زنانو ایمانو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وته علی برکت الله بس راځي الله برکت نو موږ سره موتیو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې وکړه خیبر فتح کو رضخ لنا من الفی زمونږ د پاره په دې غنیمت کې لږ څه سامان دي چې موږ له راکو دي زنانو له پکې مو ورکړي د هغې په دې غاړه کې یو امیل پروت وی دا امیل ته سوی نه بیا خلکو ته وی دا په هغه غنیمت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مال راکړی
دا غامیل چې مال را کړو فوالله لا تفارقني ابدا چرتم زه د خپل بدن دا میل نه لري کوم ځکه چې دا ماته پیغمبر صلی الله علیه وسلم را کړی. کله چې دا غنیمتونه تقسیم شو او مسلمانانو د خیبر ځمکه فتح کړه نو مهاجرینو انصارو ته هر هغه شی واپس کو کوم چې انصارو ورکړو. په کوم ځای کې ولا ورکړو چې کله دوی رالو مدینې ته د مکې نه چې کله مدینې ته رالو د مهاجرین نو غریبانانو نه ځمکې وي نه تجارت نه مالو نو انصارو سره خپل مالونه تقسیم کړو خپل ځمکې سره تقسیم کړي بل تجارتونه سره تقسیم کړو او د دې ورورولۍ تفصیلی تذکره ما په تیر شویو بیانونو کې کړې وه او زما ټولو ته نصیحت دی چې د سیرت په دې درسونو کې هغه درس لازم واورئ هغه د ورورولۍ چې هغه څنګه ورورولي قایمه شوې وه د انصارو او د مهاجرینو په منځ کې چې موږ ته آخر پته ولګي چې ورورولي به څنګه ساتي د یو مسلمان سره. نن سبا خو د ورورولي او دوستي موږ هسې شرمولې ده. ورورولي او د دوستۍ دا ټکی موږ نن سبا شرمولې. کم ځای کې وروري ده او کم ځای کې دوستي ده ټوله یې ټوغې ټقاري. حقیقي معنو سره ورورولي او په حقیقي معنو سره دوستی پالل دا ډېر ګران کار دی. ای دوستۍ نه ګپ جوړ شوی دی د معمولي دوست به د کلونو د 20 کالو ډېر شو او د ډېرې پانډیوالۍ په حساب کې لږ کته بره شي بس دوستي یاري ختمه شي. دا څه شي یاري ده او دا د څه شي دوستي ده چې د 1000 ریالو په قرضه کې دوی وران شو 2000 ریالو په قرضه کې وران شو د کلونو ورورولي ختمي. د هیڅ ورورولي نه ده او نه ده دوستي ده. ورورولي به څنګه د مسلمانانو په منځ کې د زده کوي د مهاجرینو او د انصارو نه. خو چې کله خیبر فتح شو نو مسلمانانو سره مال ډیر شو نو مهاجرینو څه چلو کو هغه ځمکې هغه مالونه چې کوم ولا انصارو ورکړي وو هغه یې څه کړو هغه یې واپس ورکړو. طرفینو ته دا ټول اوچت خلک که انصارو د دوی سره مرسته کړې ده نو دا هم داسې خلک نه وو چې دوی هغوی ته سوال کوو یا د هغوی نه سوال غوښتو نه. دا هم ښه نر او غیرتي خلک وو او پړق د یو لاس نه خیچي. هر طرف ته د اوچت مؤمنانو. ځکه هغه تاسو ته ما واقع بیان کړې وو یو سړي چې ته سوال کوو پخوا د سلفو په وخت کې نو چا ولې څه پیسې ورنه کړې سوال مزه ونه کړه نو بیا په زوره د آیت وی أين الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. کم ځای کې دا خلک چې الله د هغوی په باره کې ویلي دي چې دوی نورو له ترجیح ورکوي په ځان باندې اگر که په دوی باندې سخت دی. اوس دا خلک را ګرمول ایوب پکې ودرېد وی ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا. هغوی مړه شوي دي د هغو سره تللي دي د کومو مبارکې چې الله ویلي دي وایي دوی چا پورې نښلي نه څه شی ترې نه غواړي. صحیح ده چې د بل طرف ته به هغوی داسې قرباني ورکوله چې په ځان به یې سخته تېروله او د بل له به یې مال ورکو مرسته به یې کوله خو هغه بل طرف ته داسې خلک وو چې هغوی به څه شی غوښتو نه. طرفینو ته اوچت مؤمنان. الغرض خبره مې دې پورې کوله چې مسلمانان مالداره شو نو مهاجرینو هغه مالونه څه کړو هغه یې واپس کړو. سبحان الله. په صحیح بخاري کې د حدیث عبدالله بن عمر رضی الله عنهما وایي ما شبعنا حتى فتحنا خیبر. موږ چېرته ډوډۍ باندې خېټې نه دي ډکې کړي الا چې کله موږ خیبر فتح کړو بیا هم خېټې مړې شوې. ما تاسو ته په اوله کې ویلو چې د خیبر ځمکه ډېره زرخیزه ځمکه وه او ډېره ښایسته ځمکه وه. فصل یې ډېر زیات و میوې ډېرې زیاتې وې. نو عبدالله بن عمر وایي لازم خېټې ډکې شوې. او حدیث کې راځي د عائشة رضی الله عنها روایت ده په صحیح بخاري کې دی وی لما فتحت خیبر کله چې مسلمانانو خیبر فتح کو وی قلنا موږ به بیا دا خبره کوله الآن نشبع من التمر. اوس به موږ په کجورو باندې ایله ماړه شوې دومره غنیمتونه پکې میلاو شوي وو. مخکې غریبي و د دې نه مخکې د خیبر د غزا نه مخکې مسلمانانو حالات ته څه د غریبۍ و. خو بیا وروسته چې کله خیبر فتح شو نو د مسلمانانو خېټې څه شوې هغه ډکې شوې.
یو قصه را پیښه شوې وه په دې غزا کې ډېره ناشنا. په دې غزا کې یو بانډچي شهید شوی و او د دې بانډچي ډېره ایماني واقعه ده ناشنا. امام حاکم رحمه الله او امام نسائی په صحیح سند سره دا حدیث راوړی دی د شداد بن الهاد رضی الله عنه. هغه وی ان رجلا من الاعراب آمن برسول الله صلی الله علیه وسلم. بانډچیانو کې یو کس راغی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم ایمان راوړو. بانډچیان په دوی کې چې ښه سړی پیښ شي که نه هغه سم ښه سړی، او چې په دوی کې د باندې جاهله واوړي نو هغه بیا د جاهلانو استازي. الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر ان لا يعلموا حدود ما انزل الله. الله وی بانډچیانو کې چې کوم کفر پروت دی ډېر سخت کفر دی او ډېر سخت منافقت په دوی کې. ها ومنهم الله وی خو په دوی کې مؤمنان هم شته چې کوم چې مؤمنان دي هغه به سم مؤمنان دي او کوم چې کافران دي هغه بیا سم کافران دي. دا یو بانډچي راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړ. به وی اهاجر معک، وی زه تا سره هجرت کول غواړم. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګرو ته وصیت وکړ دې سړي خیال ساتئ دلته به یې موږ سره او د سره هجرت ټیم خو نه چې دی موږ سره هجرت وکړي او موږ سره دلته مدینه کې نو کې دې کې بیا د سبحان الله غزا د خیبر ده راغله. دا بانډچي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره لاړ، غنیمتونه پکې میلاو شو، خیبر فتح شو. دا ګوره د فتح نه بعد دا خبره ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا غنیمتونه تقسیمول. د دې دپاره به کوم یو برخه ویسته وي دغه پلاني له ورکوي که چې راغلی مسلمانانو سره وي دغه پلاني له ورکوي. نو هغه ملګري رالو دله یې ورکړو وکان یرعى ظهرهم، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دا ډیپټي لګولې وه چې ته به د هغه اوښانو خیال ساتې کوم چې د سورلۍ دپاره استعمالېږي د مسلمانانو ده. نو دی به شاته ولاړو یو ځای کې د دې اوښانو سره ناست د دې ډیوټي دا وه، خو بیا هم راغلی خو دی که نه دا هم جهاد دی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې دپاره مې یو برخه ویسته ملګرو ته یې د دله ورکړي هغه رالو ده پسې ورکړو. دغه سامان راواغستو او راغی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې وی یا محمد. ما تاسو ته دا فایده ذکر کړی و چې کله هم حدیث کې یا محمد راشي نو درې خلک یې وایي، یو جبریل علیه السلام، یو بانډچي، یهودی یا نصرانی. صحابه کرام دا نور مؤمنان صحابه کرام چې بانډچیان نه وي هغوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته به یا محمد نه وي، دا خو بې ادبي ده مخامخ یا محمد ویل. خو بانډچیان خو تاسو ته پته ده، او یهودیان خو یهودیان دي، یهود و نصارا، او جبریل علیه السلام خو څوک دی. نو دی راغی وی یا محمد، هغه سامان یې ځان سره راغستی محمد صلی الله علیه وسلم. ما على هذا اتبعتك، زه تا سره خو دې دپاره نه وم ملګری شوی ته ماله سامان راکړې. ما على هذا اتبعتك، زه خو دې دپاره نه یم راغلی. نو هغه ورته څه دپاره راغلی؟ وی ولكني اتبعتك على ان ارمى هاهنا، زه خو دې دپاره راغلی چې په دې ځمې څوک وولي. واشار الى حلقه بسهم، اشاره وی د خپل مړی ته وکړي چې یو غش یې په دې ځای راځي زه به مړ کېږم، زه خو دې دپاره راغلی یم او تا خو سامان ماله راکړو، څه به دې سامان څه کړو؟ زه خو دې دپاره راغلی یم چې په دې مرۍ مې څوک ولي فاموت وادخل الجنه، نو زه به مړ شم جنت ته به لاړ شم. خو دې دپاره راغلی و. پیغمبر صلی الله علیه وسلم حیران شو دې سړي دې ایمان ته. ورته وی ان تصدق الله یصدقک، که ته هم رښتینی د الله سره نو الله به دې هم رښتینی کړي، صبر کوه. بس لږ ساعت تېر شو، بیا دغه ځای کې شور شغرب شو، د جګړې ماحول جوړ شو، دی پکې هم ورغی. دی هم پاسې د ملګرو سره لاړ. وی فأوتي به يحمل وقد اصابه سهم حيث اشار. لږ ساعت بعد ملګرو راوړو او غش یې په هغه ځای کې لګېدلی و کوم ځای ته چې دی اشاره کړې وه.
پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله ولیدو وی اهو هغه دی که نه هغه دی؟ هغه ته یا رسول الله ما هغه دی. هلک ساعت مخکې چې خبره وکړه وی صدق الله فصدقه، الله سره رښتینی لوز کړه والله مې رښتینی کو. فکفنه النبي صلی الله علیه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپلو لاسونو هغه له کفن ورکو او بیا خپلې مخې ته کېښودو، لمونځ یې پې مې وکړو د جنازې. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه جنازه کې په زوره دعا وغوښته. صحابي وایي چې یو ټکی پکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ووایي اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك، یا الله ستا دا بنده ستا په لار کې راوته او هجرت یې کړی و. فقتل شهیدا، دی ووجلی شو، شهید شو. فانا علیه شهید، یا الله زه پې ګواه یم چې دی ستا دپاره راوتی و. دا خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه جنازه کې وکړه. هغه عربي بانډچي دغه غنیمت نه زرم ونه سکله. ساده سړی و، ایمان و د ایمان خبرې وې. د هغوی ایمانونه داسې وو د غره په شان ایمان. یو سړي له دنیا ورکه وغه راشي وایي ما علی هذا اتبعتک، زه خو د دې دپاره تا سره نه وم ملګری شوی، ته ماله غنیمت راکړې. نو څه شي ته د څه دپاره راغلی؟ وایي اتبعتک علی ان ارمى هاهنا، زه خو راغلی یم دې دپاره چې به دې مرۍ مې څوک ووهلي، زه مړ شم. دې ته وایي ایمان. او یو زما او ستا ایمان دی په لږه دنیا باندې ګډوډ شي، په لږه مزدورۍ باندې زموږ ایمانونه ګډوډ شي. والله چې د پیسو خبره راشي، مونځ رانه ختم شي، عبادات پاتې شي، درس او تدریس پاتې شي، علم پاتې شي. خو چې کله خبره د دیاړۍ راشي او د مزدورۍ راشي، هر څه ګډوډ شي. ها خو عجیبه دا ده چې د دې دین د لاسه زموږ نه دنیا نه ګډوډه کېږي. دې ته سوچ کړی که نه؟ دنیا نه ګډوډه کېږي، خو د دنیا د لاسه سره نه دین ګډوډ شي. څه توړ جوړ وکړو، دا دین به تو را تو کړو، سیچل به وکړو، خو دنیا نشو خرابولی. زه ولې به مثال درکوم. مثال داسې والی چې ته مزدوري کوې یو ځای کې او تا ته ووایي چې تاسو ټول خو ښه خلک یې انشاءالله، زما په ټولو ښه ګمان دی. خو مثال پیش کړو، اوس یو ځای کې ستا مزدوري ولګېده او ته په هفته کې په ځان دې دا لازم کړی ده چې زه به د الله دین زده کوم، دومره وخت یې ویستی دی. او دا مزدوري په دې ټیم کې راځي، کوم ټیم کې چې ته دین زده کوې. رښتیا جواب راکړې دا سړی به څه کوي؟ دغه دین به تو را تو کړي. بیا به زده کو دین کنه، دین سے تختی کو نه، بیا به دین زده کو. دین ولې سے تختی سي؟ قرآن او حدیث په دغه ځای پراته دي، ولې تختی؟ علما دا نه دا مړ شو بل بل پیدا کړي، که هغه مړ شو الله به بل پیدا کړي. که دلته نه پاکستان کې به وورو، پاکستان کې نه افغانستان کې به وورو، افغانستان کې نه انډیا کې به زده کو. خو دا پیسې خرابول دا ګران کار دی. دا زموږ ایمانونه یې، دا حقیقت دی وایي، او تریخ حقیقت دی. تریخ په دې دی چې ډېر خپل ځان ښه پېژني، او بعض هغه مؤمنان هم شته الحمدلله. هر زمانه کې په هر ځمکه باندې اوچت مؤمنان الله پیدا کړي دي او شتي. د هغوی به ځان له ایمانونه یې، هغوی دا وایي، او دا د هغوی بید او اتفاق دی د هر چا سره چې وروره که هر څه وی د دنیا په باره کې، خو دین به راله نه چېړي. دا دین ګوره نه منم چې دا کته به راشي. دا زه نه غواړم چې دین رانه ګډوډ شي. که دنیا ده نن لږه یو، سبا به الله ډېره راکړي، که سبا الله رانه کړی یو بله ورځ به یې راکړي. خو زموږ ایمان دی چې دنیا الله به موږ له راکوي، ځکه چې زموږ سره څه کړی دی؟ لوظي کړی دی. مشکل دا دی، زه درته یو ناشنا او نادره فایده ذکر کړم. الله موږ پیدا کړي یو د څه دپاره؟ عبادت دپاره. وما خلقت الجن والإنس
إلا ليعبدون. الله ما پیدا کړی دي د انسان او پیره صرف د عبادت لپاره. خلو د انسان او پیره به الله ته پیدا کړی دی عبادت پر هده به خوري سه. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله غم کوا ته می پیدا کړی د خپل بندګۍ لپاره او د ټول دنیا می پیدا کړی د ستاسو لپاره. اوس درته عجیب ووایم هغه کوم شی چې زمونږ د لپاره پیدا دی مونږ نښتې په هغه پورې یو او د څه دپاره چې پیدا یو هغه هم پرېښودی. اوس الله د دنیا زمونږ دپاره پیدا کړې ده خو مونږ ته ومیلاویږي که نه. وایي د الله په لوز د یقین نشته څه. الله وی رزق به در رسي بس بېغمه شه. خپې لاس وها خپې لاس وها خو په دومره حدودو کې وا چې دین دی خراب نشي دین دی ضایع نشي نو رزق به تا ته میلاویږي د لوز دی د عرش والا لوز میلاویږي د ځناورو ته میلاویږي د میږیانو ته چې کوم رزق میلاویږي او د کوترو ته. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی که چېرته تاسو په الله باندې مضبوط یقین وی که نه داسې رزق به دله درکړی وی لکه څنګه چې دی چنچڼو له ورکوي. سحر چې د جالې نه پاسي نو صحیح خېټې خالي ماښام چې راشي خېټې صحیح ډکوي. په کومه وی زره د هغې سره سعودي عرب کې مزدوري کوي که دوبۍ کې او په کومه کمپنۍ کې کار کوي د کوترې او د کوم ټیکهدار سره ځي راځي وښایي که نه او بس صرف دومره وکړي چې لاړې شي او راشي الله به رزق ورکړي. او د دې غټ پټ انسان په الله باندې دومره یقین نشي چې الله ما د رزق راکړي. بس دغه سوچ دی چې مړ شوم د لوږې نه او مړ شوم د لوږې نه. الله هم بیا خوار ساتي. الجزاء من جنس العمل. څنګه چې ستا عمل دغه جزا ده ستا د ګمان دی په الله باندې چې الله زه غریب کړی مو زه لوږې راغستی مو زه جو مړ شوم الله یې په رښتیا دقه شان کړي. عمر لی د زیړ وخت کې نیولي او د سپېره به ګرځي پلاني ځای کې او قرض او کار او پلان به دقه به کوي او دین یې شاته غوزار کړی چې کله دین غوزار کو الله غوزار کو. چې سړی دین غوزار کړي الله هم غوزار کړي او چې سړی دین مضبوط راونیسي الله ولا دین هم ورکړي او الله ولا دنیا هم ورکړي. د دې عربي له قیسه د که ستاسو وس کېږي په دې زړی ولیکئ. د ده به هم بچي و د ده به هم ښځه وه د ده به هم شهوت و د ده هم زړه و د ده هم ځواني وه خو دا ځواني ده ظاهرېږي د داسې ځوانۍ نه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی صدق الله فصدقه. وی سړي رښتیا ویلي و الله رښتینی کړو. په دې خپله اراده کې دا سړی رښتینی و. دومره شرف چې جنازه وله چا وکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم او صرف دا نه چې جنازه وله وکړه په جنازه کې ښه په زوره ووی انا علیه شهید یا الله زه پې ګواه یم. الله وله عزتونه ورکړو د دنیا او د آخرت عزتونه. د دغه سړي عزت دی چې کوم سړی د دین خیال ساتي او دنیا که ګډه وډه شي نو څه خبره نه ده. او دا درته م ووایم دنیا په منډو نه میلاویږي. دا خبره صحیح ده که غلطه ده؟ صحیح ده. زه درته دلیل پیش کوم چې زه نه یم لګیا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. الله يسوق چې دنیا غواړي وګوره کېده من كان يريد العاجلة سوق چې دنیا غواړي الله به ویله یوزه ولا ورکم دې وي نه من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. که سره ډېرې منډې په دنیا پسې ووایي الله وایي څومره چې زه غواړم او د چا دپاره چې غواړم صرف یې هغه له ورکوم بس. دنیا ګوره په دې منډو نه میلاویږي ځان مه لیونی کوی شي. دومره خپې لاس وها چې انسان یو اسباب ولټوي خو چې دین ته پې نقصان ونه رسي. دا خو د دنیا حال دی چې
تقدیر کې چې سړي کلی شي دا ملاویږي لمن نشاء ما نشاء لمن نريد د چا دپاره چې غواړو چې څومره وغواړو یالله نو آخرت هم داسې دی مونږ خو ډډې لګولي دي مولوي صاحب دوا کوه چې الله مونږ وبخي دا درخواستونه مونږ سره هم ډېر خلک داخلوي چې میلاو شي دا سړي دا درخواست دي نو ته ووایه ګوره مزدوري ولې کوې ولې دې پردي ملک ته راغلی مسافرین وایي بغیر د لاس پوهوالو نه کار کېږي نو دا قانون ته د آخرت په باره کې ولې نه استعمالوي چې بغیر لاس پوهوالو نه کار کېږي خو نو د آخرت بیا قانون ته وګوره آخرت هغه جدا دی ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا الله یو چا چې د آخرت لپاره منډه ولو کوشش وکړو مؤمنو هغه پوره بدله ورته میلاویږي د آخرت هغه کې دا نشته چې څومره الله ووړي او چا دپاره ووړي نه چې محنت دې وکړو او مؤمن وي عقیده دې برابر وه په طریقه د پیغمبر دې عمل وکړو ګرنټي ده د الله د طرف نه چې تا ته بدله میلاویږي خو موږ چې هغه د کوم دپاره محنت پکار دی هغه شی هم پرېښودی دی او هغه کوم چې په نصیب میلاویږي او تقدیر خبرې دي هغې ته هم سم کار ویلی دی نو دنیا به کوو خو دنیا کې به ننوځو نه دنیا به کوو خو په دنیا باندې به دین نه ګډوډ کوو او نه به دنیا له ترجیح ورکوو په دین باندې دین به د هر څه نه اوچتي نو د دې باندې چې دا قصه واورېده که نه دا قصه د ځان سره په زړه باندې ولیکئ یو بله حادثه راغلې وه یو کس د اشجع قبیلې مړ شوی و نو خلکو راوړو ملګرو راوړو یا رسول الله دیم شهید شوی دی مړ شوی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخې ته کېښودو امام احمد بن حنبل رحمه الله د حدیث راوړی د زید بن خالد الجهني رضی الله عنه وی دا سړی راوړو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخې ته کېښودو پیغمبر صلی الله علیه وسلم صلوا علی صاحبکم تاسو به جنازې کوئ زه خو جنازې نه کوم ډېره غټه خبره ده فتغيرت وجوه القوم لذلك صحابه کرام غریبانو مخونو رنگ بدل شو اخري دا سړی خو موږ سره وو اوس دا مړ شوی تازه مړی دی تازه خو چې دا اخر کړي څه دي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل ان صاحبکم غل فی سبیل الله د مال غنیمت نه غلا کړې ده هغه له سامان چیک کو چې د څه پټ کړي دي نو یو شی ته دې سره ویستو چې هغه په 2 درهم هغه پټ کړی دغه 2 درهم د لاسه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه باندې جنازه ونه کړه اسی دا زما په دې خبره ډېر ښکلی دلیل مخې ته راغی چې دنیا انسان څنګه تباه کوي ما جوړ دنیا خبره کوله وي مخې ته راغله 2 درهم و دوی ډېر شی هم نه و خو هغه یې رس کړی دی چې زه هلته هغه بانډچي له ورکو یې والی او یې زه نه هلم کوم ځای ته لاړ او د 2 درهمو د لاسه دا حال پرې راغی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل ملګري جنازو کې زه خو نه کوم ولې یا رسول الله وانه غل فی سبیل الله ده خو د مال غنیمت نه غلا کړې ده یو دا واقعه هم راغلې وه په دغه ټیم کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خیبر کې و او د خیبر د غزا نه راوپس شوی نه و چې هغه مهاجرین چې کوم حبشي ته تللي هغه واپس رالو د مکې نه چې تللي ډېر وخت بعد رالو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خیبر کې و او زیرې پوه شو یا رسول الله حبشي والا رالو د جعفر ابن ابي طالب رضی الله عنه په سرپرستی کې جعفر رضی الله عنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره تر زوی جعفر ابن ابي طالب علي بن ابي طالب مشهور دی غزوه موته کې او بیره شي چې دلته څنګه شهید شو ډېر راغی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه خوشاله شو حدیث کې راځي
فلما رأى رسول الله صلی الله علیه وسلم جعفر واصحابه فرح فرحا عظیما، ډېر خوشاله شو. او دوی دې سرالو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نجاشي ته خط لیکلی، او خط د حدیبیې نه بعد، حدیبیې د صلح چې وشوه که نه، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خطونه لیږلي وو. ما تفصیل بیان کړی تاسو ته. اولنی خط یې نجاشي ته لیږلی او ما تاسو ویلي چې نجاشي ته 2 خطونه لیږلي وو. په یو کې د دعوت مسله وه او په دویمه کې څه وه چې د مسلمانانو راولېږه. عمرو بن امیه الضمري رضی الله عنه دا خط وړی. نو نجاشي خو ډېر ښه سړی و، ډېر اوچت مسلمان و، کلمې هم بیا ویلې و، سیرت ته ما اشاره کړې وه. نو هغه 2 کښتۍ برابر کړې او ډکې کړې او سامانونه یې پکې هم کېښودو، دوی ورته سواره کړو. ویځي چې دوی رالو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خیبر کې خلکو یا رسول الله، خلک رالو جعفر ورسره هم دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغو ته هم خوشحاله و، د تره دې زوی ته به ډېر خوشحاله و. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پاڅېدو او جعفر رضی الله عنه د دې سترګو په دې منځ کې ښکل کړو او به یې دا ووایي، هغه مشهوره وینا یې وکړه، وی ما ادري بأیهما انا اسر بفتح خیبر ام بقدوم جعفر. اوس راته پته نه شي چې په کوم ډېره خوشحالي وکړم، د خیبر په دې فتح ډېره خوشحالي وکړم که د جعفر په دې راتلو ډېره وکړم. ځکه چې د اسلام یو لوی مجاهد هم راغی، یو اوچت مؤمن راغی چې د په راتلو باندې خوشحالي پکار ده. او چې د جعفر په شان انسان د هغه په راتلو خوشحالي ونه کړی شي، د چا په راتلو به خوشحالي کوي. بل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تره زوی دی، یو رښتینی ده او دا اوچت صحابي دی. بعضې روایتونو کې راځي چې الله به دله په جنت کې 2 وزیرې ورکوي چې دی به الوزي، ځکه دې ته ویل کېږي جعفر الطیار. دقه یو انسان دی چې ده ته په جنت کې وزیري دی به الوزي. او وجه به تاسو واورئ انشاءالله. هسې الله دومره اوچت مقام نه ورکوي، ځکه چې د نه دا 2 لاسونه په یو جهاد کې پرې شوي دي. 2 لاسونه دې پرې شوي دي، الله له بدل کې دا ورکړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوس ما ته پته نه چې په کومه خوشحاله شي. د خیبر دا غټه ځمکه الله موږ له راکړه، دا هم د خوشحالۍ خبره. او دې بل طرف ته دا غټ مرد مجاهد او د مؤمن چې راغی د ده په خوشحاله شو. په دغه ټیم کې یو بل قوم هم راغی د یمن نه چې هغو ته اشعریون ویلی کېږي. اشعریون د یو قوم دی، مشهور قوم دی. دوی هم د حبشې د دې کسانو سره یو ځای رالو، 53 یا 52 کسانو. او په دوی کې یو مشهور صحابي دی، چا ته نوم یاد دی؟ ابو موسی الاشعري رضی الله عنه. ابو موسی الاشعري رضی الله عنه اپ خپل وی ابو موسی الاشعري وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله موږ ته خبر راغی پاوله کې دوی تللی نو، هجرت نه و کړی مخکې نه مدینې ته، یا خو دوی ته دا خبر لیټ رسېدلی دی، یا دوی وی چې صبر کوو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جنګونه روان دي. نو چې کله دوی د صلح دا خبر واورېدو چې صلح شوې ده او جنګونه بند دي د قریش سره، نو بس موږ هم راووتو او موږ په یمن کې په ورځو کې وی زه هم راووتم او زما سره زما 2 وروڼه مو، او زه دغه 2 نه کشر وم. دغه یو نوم ابو کنیت ابو برده دی چې خپل نوم عامر دی، او د بل ابو رهم چې د خپل نوم مجدي. او موږ 53 کسانو یا 52 کسانو زموږ د قوم کشتۍ ته وختو روان شو. سبحان الله. وکان امر الله قدرا مقدورا. او الله چې سړي کلی هغه کی وی موږ کشتۍ ته وختو د یمن نه بس روانو یادم کړی چې زو مدینې ته. وی هغه سیلۍ رااله، دومره تیز سیلۍ رااله چې زموږ د کشتۍ هغه مخه راځي خوا سیده کېده نه، بلکل مدینې ته جو هغه حبشې ته ورسولو، نجاشي خواله ورسېدو. وی چې هلته موږ لاړو ګرځېدو چې ګورو د جعفر رضی الله عنه سره میلاو شو، هغه د هغه ملګري. وی هغه راته ووایي جعفر راته ووایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ دلته رالیږلي وو، موږ ته ویلي چې تاسو په حبشه کې پاتې شئ او لا اوسه پورې موږ ته اډر نه دی کړی د واپس کېدو، تاسو موږ سره دلته وخت تېر کوئ. وی موږ هم هلته پاتې شو. بیا چې کله د پیغمبر د طرف نه خط راغی چې واپس راځئ، نو جعفر رضی الله عنه موږ ته ویل چې تاسو هم راځئ چې ځو.
نو موږ چې راورسېدو نو دقه د خیبر دا زمانه وه. نو دا اشعریین او دغه د حبشې د مهاجرین دا ټول یو ځای راورسېدو. او سبحان الله وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خیبر د غزا د غنیمت نه هغه چاله سندې ورکړي چې څوک نه دي راغلي، صرف هغه سړي له به سامان ورکو چې د غزا کې سره شریک شوی دی، الا اصحاب سفینتنا مع جعفر واصحابه، سوای د کشتو ورله پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر کوي دوی له به کوم سامان ورکړي دغه چې لري نه راغلي او دومره وخت دوی بهر تیر کو د بچو نه لري او د ښځو نه لري او سختي تیرې کړي دي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ له هم په غنیمت کې برخه راکړه. د اشعریین چې کوم دي دا ډېر اوچت قوم دی، ډېر ناشنا قوم دی. امام احمد بن حنبل رحمه الله یو حدیث راوړی دی د انس بن مالک رضی الله عنه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپلو ملګرو ته وی یقدم علیکم غدا اقوام هم ارق قلوبا للاسلام منکم. ملګرو ته د مخکې نه وی سبا له داسې قوم را روان دی چې د هغوی د زړونه ستاسو د نم زیات نرم دي اسلام دپاره. انس بن مالک وی موږ ځان له حیرانو چې دا سبا به څوک راځي چې ګورو یو اشعریین رالو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دوی صفت وکړو او په هغو کې یو ابو موسی الاشعري رضی الله عنه وی کله چې دوی مدینې ته راننوتو رانږدې شو، اوس مدینه ورته لرې نه ښکارېده چې وایي سبا یا نیمه ورځ بعد یا داسې به ورننوځو. نو په خوږ اواز کې د شعر یو کړی شروع کړه، وی غدا نلقى الاحبه محمدا وحزبه، سبا به د ملګرو سره ملاویږو، د پیغمبر سره ملاویږو او د هغه د ډلې سره ملاویږو. سخت خوشحاله ور روان. نو چې کله دوی رالو مدینې ته نو مصافحې وکړې د لاس ملا وهل، نو د لاس ملا وهل د دوی د لاسه مشهور شي. مصافحه په اصل کې د اشعریینو د لاسه مشهور شي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دوی ډېر صفت کو. یو روایت کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فهم مني وانا منهم، دوی زمانه دي او زه دوی یم. دا دومره اوچت قوم دی. نو د خیبر د غزا په دې موقع کې د اشعریین چې دي هلته راغلي دي. په دې سورت المائده کې یو آیت دی الله په قرآن کې وایي په سورت مائده کې یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، ای ایمان والو کو په تاسو کې چا د دین پرېښودو. رب العالمین ډېر غیرتي ذات دی، چاته مینتونه نه کوي. په تاسو کې که څوک مرتد شو د دین پرېښودو، د الله خو پراخه خزانې دي، انسانان وسلم ښه ډېر دي، بل قوم به پیدا کړي هغه به داسې قوم نه وي، هغه ډېر ناشنا قومي. هغه څنګه قومي؟ یحبهم ویحبونه، الله به دغه قوم سره محبت کوي او قوم به الله سره محبت کوي. اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین، مؤمنانو سره به ډېره نرمي کوي، کافرانو سره به سمه سختي کوي. دویم صفت به د قوم کې دی. دریم به پکې څه یجاهدون فی سبیل الله، او د الله په لار کې به جهاد کوي. او څلورم ولا یخافون لومة لائم، او په حق ویلو کې به د ملامتګر د ملامتیا نه یېرېږي چې څوک به یې ملامته کړي. وی کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د آیت وی دغه ټیم کې تازه نازل شو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم تلاوت کو، صحابه کرامو ته غلي ناس سترګو نه اوښکې روانې او ناشنا خلک چې دا له ناشنا قوم الله ذکر کو چې د صفاتو پکې دا ټول په وی کې وو. د دوی نه غوره قوم بل نو کوي، الله باغه د پیغمبر ملګری کړی خو نو بل غوره. الله چې کله دا خبرو کړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی هم قومك یا ابا موسی، ابو موسی اشعری رانته وی د الله چې یادی پیژنې هغوی څوک دی رسول الله ستا د قوم یادی. د څلور صفات ستا به د قوم کې شتي وي. واومع رسول الله صلی الله علیه وسلم بيده الى ابي موسى الاشعري، پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې ګوتې اشاره وکړه د دې قوم دی. د دې په دې قوم کې د صفات دي چې دوی د الله سره مینه کوي او الله د دوی سره مینه کوي.
دوی د کافرانو سره ډېر سختي، مسلمانانو سره نرم دي، د الله په لار کې جهادونه هم کوي او په حق ویلو کې او په حق باندې په عمل کولو کې چا نه یېرېږي څوک هم ملامته کړي. یو حدیث کې دا هم راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وی زه د اشعریونو کورونه پیژنم د شپې. ما ته پته لري چې دا کور د دې سړي دی چې هغه د اشعري دی، د اشعري دی، د اشعري دی، د اشعري. څنګه یا رسول الله؟ وی اعرف منازلهم من اصواتهم بالقرآن باللیل. دوی د شپې د تهجد کې د اوازونه بهر ته راوځي، زه یې پیژنم. د دې قوم دی قرآن به دوی ډېر په خوږ اواز کې، والله دوی ډېر خواږه اوازونه ورکړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي کله د شپې راوځم دوی د اوازونه واورم، ما ته پته وایي دوی لګیا دي. نو دا د دوی ناشنا فضیلت و چې الله سبحانه وتعالی هغوی له ورکړی و. په دې درس کې به یو آخري خبره وکړو، نه پرېږدو. یا پرېږدو روان درس ته به پرېږدو. دا مسله لږ اوږده ده او ډېره خوندور هم ده. نو که چېرته الله موږ له ژوند راکړو بیا انشاءالله یو بل سره مخامخ شو، نو بیا به ته په روان درس کې بیان کړم. الله سبحانه وتعالی دې موږ ته د صحابه کرامو د ایمانونو په شان ایمان نصیب کړي. والله سبحانه وتعالی دې موږ د صحابه کرامو سره یو ځای د قبرونو نه راپاسي. الله دې موږ ټول او څوک چې دا پروګرام ګوري او څوک چې دا بیان اوري، الله دې موږ ټول په جنت الفردوس کې د دغه صحابه کرامو سره یو ځای کړي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.